اصحابانو د ایمان د داستان یو دیرسمه برخه. د اصحابانو د ایمان داستان. لیکوال حضرت امام الواقد الواقدی، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. د اصحابانو د ایمان داستان د یو دیرسمې برخې محترمو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند او خوشحاله به یاستئ، په خپلو ورځنیو کارونو کې به کامیاب او بریالي یاستئ. ښه ګرانو محترمو اوریدونکو، موږ تېره دیرسمه برخه کې دا واورېدل چې کله چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو سرتېرو 80 تنه داسې کسان انتخاب کړل چې یو تن یې د بشپړ لښکر مقابله کوله، نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه وویل: ای د خدای جل جلاله د رسول انصارو، پر دې راغلي لښکر باندې په برید کولو کې تاسو څه وایاست؟ که تاسو له دوی سره په جګړه کې مقاومت وکړ او خدای جل جلاله مو مرسته هم وکړه، دا نصراني عربان مو مات کړل، نو په دې پوه شئ چې پر رومیانو غالب کیږي او د دوی د پاتې لښکر په زړونو کې هم ویره لویږي او ماتیږي. د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین کلکه وعده ورکړه او بالاخره د ورته دعا وکړه. او په همدې ډول راوی وایي مذکوره صحابه کرام رضی الله تعالی عنه خپلو خیمو ته ولاړل، خپل اهل څخه خدای پاماني راواخیستله. ضرار بن ازور خپلې خیمې ته د دې لپاره ولاړی بلې تیاري ونیسي او له خپل خور خوله بن ازور څخه رسخت راواخلي. نوموړي چې کله د جنګ زغره واغوستله، خپلې خور خوله ورته وویل: ای وروره، ولې داسې رسخت اخلي لکه د تل لپاره چې رسخه بیلیږي؟ څه قصد دې کړی دی؟ راته ووایه. ضرار بن ازور ورته وویل: غواړم چې له خالد بن ولید سره جګړې ته ولاړ شم. خوله وژړله او ویل: ای ورورکه، د کوم څه لپاره چې اراده لري هغه وکړه او پر خدای جل جلاله باندې پوره تکیه او اعتماد کوه، ځکه خدای جل جلاله دې ناصر ده. دښمن نه لرې اجر درته رانږدې کولی شي او نه نږدې اجل درنه لرې کولی شي. که چیرې د دښمن له لورې څه زیان درته ورسېدی، زما د قسم په خدای جل جلاله وي، یا به خوله له خاورو سره خاورې کېږي او یا به ستا غچ اخلي. همدې ځای ته تېره دیرسمه برخه را رسېدلې وه. ښه نن یې له همدې ځایه شروع کوو. د دې د ژړا له کبله د ضرار سترګو هم د اوښکو چینې وکړې. د جنګ سامان د او د 80 ملګرو تیار کړ. ټوله شپه ویده نه شول. له خپلو میرمنو او اولادونو څخه یې رخصت واخیست. ټوله شپه یې په ژړا له خدای جل جلاله څخه پر خپلو غلیمانو د بري سوال کاوه. چې کله سهار شو، امیر ابو عبیده دوی ته د سهار لمونځ ورکړ. چې کله له لمانځه څخه وزګار شول، تر ټولو اول خالد بن ولید راولاړ شو. بل ملګري یې وتلو ته هڅول. د دې معنا درلودونکي شعرونه یې ویل: ای زما ورونو، په بیړه د دښمن مخې ته ورشئ تر څو زیات خیر وګټئ. موږ په دې سره د بري او نجات هیله لرو، ځکه موږ د هغه په بدل کې خپل ځانونه قربان کړي. لوی خدای جل جلاله دې زموږ اصلاح په برخه او سهار بیګا دې زموږ مرستندوی شي. امام واقدي وایي یو یې بل بیت هم ویلی، خو له ما څخه هیر دی. نوموړي تر مجاهدینو مخ ته ووتی او ملګري یو په بل پسې ورپسې ورغلل. 80 سر ملګري ورپوره شول. وروستنی شخص چې ورغی هغه زبیر بن عوام و، چې میرمنې اسما بنت ابي بکر هم ورسره وه. نوموړي د خپل ورور عبدالرحمن تر څنګ روانه وه. د بري او نصرت دعاوې ورته کولې او خپل ورور ته یې وویل: ای ورور، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ترور له زویه مه بیلیږه او د برید پر وخت هغه څه کوه چې دی یې کوي او د خدای جل جلاله د دین پر وړاندې د هیڅ ملامتونکي له ملامتیا څخه مه ویرېږي. راوی وایي ټولو 80 سرتېرو له مسلمانانو څخه رخصت واخیست او ټول روان شول. خالد بن ولید په منځ کې داسې پرېښی لکه زمری چې د زمریانو په منځ کې ښکاري، او په خپل ګړندي یون سره ځان تر نصراني عربانو پورې ورساوه. امام واقدي وایي کله چې نصراني عربانو ولیدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري په ډیر کم تعداد کې د دوی لور ته وردرومي، دا یې ګمان شو چې دا د استازو ډله ده
او د سولې لپاره راغلي دي. جبله پر نصراني عربانو غږ وکړ، د مسلمانانو ویرولو ته وهڅول او ورته ویل ای د غسان اهله، د خپل صلیب مرسته وکړئ او هغه څوک ووژنئ چې صلیب نه مني او په بده سترګه ورته وګورئ. دوی هم د خپل مشر له وینا سره سم د جنگ تیاری وښوده. صلیب یې پورته کړ او د جنگ دپاره صف ودرېدل. د جنگ پر صفونو لمر راختلی و، د لمر وړانګې پر زغرو، خولونو او تورو داسې برېښې دي لکه د اور شغلې. دوی ولاړ ول او د دې انتظار یې یوست چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري څه کوي. ان چې مسلمانان د عربو صلیبو ته ورنږدې شول، خالد بن ولید وویل ای د صلیبونو بندگانو، ای د رحمان خدای جل جلاله دښمنانو راشئ جنگ او وشتلو ته. جبله چې کله د خالد بن ولید خبره واورېده په دې پوه شو چې استازی نه بلکې د جنگ دپاره راغلی دي. جبله په داسې حال کې چې د جنگ زخرې اغوستې وه په وسله سنبالو د خپلو ملګرو له منځه راووتی. څو اشعار یې وویل چې داسې معنا یې دی: موږ د صلیب او هغسې بندګان یو چې د صلیب پر وړاندې قرار لري. زموږ کړو وړو ته څوک د عیب ګوته نیسي، موږ په هغوی برید کوو. وروسته جبله وویل څوک به ماته ځواب راکړي او جګړې ته به مې راووځي. خالد بن ولید ورته وویل زه به ستاسو د جګړې د ګرمېدلو پر مهال تر وځم. جبله ورته وویل موږ ستاسو د جنگ دپاره خپل تیاری نیولې او تاسو تر اوسه جګړې ته انتظار باسئ. زما چې په مسیح قسم وي که زه هېڅکله ستاسو سره سولې ته آمده شم، ولاړ شئ او خپل قوم ته مو خبر ورکړئ چې موږ له جګړې پرته بلې لار نه لرو. راوي وایي خالد بن ولید ته د ده وینا له تعجبه ډکه ښکاره شوه او ورته ویل ای جبله ته داسې ګمان کوې چې موږ تاسو ته د استازو په ډول راغلي یو؟ جبله ورته وویل هو. خالد بن ولید ورته ویل داسې ګمان هېڅکله ونه کړې، قسم په خدای جل جلاله ده که موږ د جګړې پرته د بل شي دپاره راغلي یو. که تاسې داسې وایئ چې موږ یوه وړه ډله یو، دا خبره هېڅ نه ده، الله جل جلاله زموږ مرسته کوي. جبله وویل ای ځوانه ته په خپل ځان او قوم تېروتلی یې چې زموږ جګړې ته راوتلی یې. موږ د غسان، لخم، جذام سرداران یو. خالد بن ولید ورته وویل دا ګمان هېڅکله مه کوه، موږ که څه هم لږ یو سړی مو ستاسو له زرو سره جنګېږي. موږ تر شا داسې تکړه جنګیالي پرېښي دي چې تر اوبو ډېر جنګ ته تکي دي. جبله ورته وویل ای د بني مخزوم قبیلې ځوانه، ما ته ډېر هوښیار سړی ګڼلې او د یوه اتل په سترګه مې درته کتل، خو اوس چې مې دا خبره درڅخه واورېده ته او دا 80 کسان له موږ سره د جګړې دپاره راغلي یاست، سره له دې چې موږ د غسان قبیلې سرداران او د دې زمانې اتلان یو. دا د زه اوس په دې 80,000 کسیز لښکر پر تاسو حمله کوم او یو به هم ژوندی پرې نږدم. وروسته جبله پر غسانیانو غږ وکړ چې برید ورباندې وکړي. د لښکر خلکو چې د خپل قمندان خبره واورېده 80,000 کسانو په یو وار پر خالد بن ولید او ورسره 80 تنو مجاهدینو برید وکړ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري د دوی پر وړاندې کلک او محکم ودرېدل او د جګړې اور بل شو. د خلکو شور، د میړونو چغې او د تورو خرپی اورېدل کېدی چې پر ډالونو لګېدلي نه په مسلمانانو او نه په مشرکانو کې چا دا ګمان کاوه چې خالد بن ولید او ورسره ملګري دي یو هم له دې جګړې څخه ژوندی راووځي. مسلمانان پر خپلو ملګرو ډېر زړه شیني شول او ویې ژړل او په خپل منځ کې سره وویل خالد بن ولید د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ملګرو دوکه شو او هلاک یې کړل. رومیانو ویل جبله خپل قوم هلاک کړ، د دې لږو عربو هلاکت زموږ په لاس کې و. جګړه روانه وه ان چې لمر د اسمان نیمایي ته راغی. عباده بن صامت ویل خالد بن ولید، زبیر بن عوام، عبدالرحمن بن ابي بکر، فضل بن عباس، ضرار بن ازور، عبدالله بن عمر بن خطاب رضوان الله علیهم اجمعین. د مور شدید عروشي دا 6 کسان مې ولیدل چې په جګړه کې یو د بل تر څنګ ولاړو او نه بیلیدل. جګړه خپل وروستنی اوج ته ورسېده. د جګړې اور نور هم شرب غړاندی شو. نیزو د زمریانو سینې څیرې او د زړه تل ته ورسېدې. د زمرو ژوند ته یې د پای ټکی کېښود. جګړه دومره شدیده وه چې بیلګه یې نه ولیدل شوې. عبانه بن صامت وایي زه هم د دوی په ډله کې وم. له دوی سره یو ځای مې پر دښمن برید وکړ او ومې ویل ما ته به هم هماغه را رسېږي چې دوی ته ور رسېږي. خالد بن ولید پر ملګرو غږ وکړ او ویې ویل ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو، دا د محشر ورځ دی. خالد خپل زړه تر هدف قربان کړی
چې کله جګړه ګرمه شوه خالد بن ولید هاشم او میرقال د درې واړو برید پیل کړ او خلک پرې ډیر شول. د زبیر بن عوام او فضل بن عباس د مور شیدې داروش دوی نارې وهلې او ویلې ای د سپیانو ډلې لاره وکړئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له ملګرو څخه لرې شئ، موږ ډیر زړور سپاره یو. دا زبیر بن عوام، زه فضل بن عباس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تره زوی یم. عباده بن صامت ویل زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حقیقت قسم وي ما وشمیرل فضل بن عباس شل هغه بریدونه شن کړل چې پر خالد بن ولید د دښمن له لوري وشول. د دښمن زړور جنګیالي یې وتمبول او سخت بریدونه یې ورباندې وکړل. په همدې ورځ امیر ابو عبیده پر مسلمانانو غږ وکړ او ویل ای د محمد صلی الله علیه وسلم زړورو ملګرو، خالد بن ولید او ورسره ملګري هرومرو شهیدان شوي او له منځه تللي، درځئ چې برید ورباندې وکړو او وګورو چې دوی څنګه شول. مجاهدینو د ده خبرې ته لبیک ووایه. یو له ابو سفیان بن حرب څخه پرته چې امیر ابو عبیده ته یې وویل امیره دا کار مه کوه، اوس دښمن خپله له دوی څخه پر شا کیږي، هغه مهال به مونږ وګورو چې دوی څرنګه شوي. راوي وایي ابو عبیده د ده خبرې ته ونه کتل او دا قصد یې وکړ چې برید ورباندې وکړي. په دې وخت کې د نصراني عربانو لښکر ماتې وخوړه او صحابهو د تکبیر او تهلیل نارې پیل کړې. هر یو داسې نارې وهلې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نصراني عربان پر شا داسې وتښتېدل لکه یو ناره کوونکی چې د اسمان له لوري نارې پرې وهلې. د دوی ډله یې سره وشیندله. د جګړې د اور له منځه خالد بن ولید او ورسره ملګري په داسې حال کې راووتل چې د ستړیا لمبه پرې څرخېدله. راوي وایي خالد بن ولید چې د خپلو ملګرو لټون پیل کړ، د شلو ملګرو پرته یې بل څوک پیدا نه کړ. خپل مخ یې په سپېړه وواهه او ویې ویل ای ابن ولیده مسلمانان دې هلاک کړل، سبا به خدای جل جلاله او عمر بن خطاب ته څه عذر وړاندې کوي. نوموړي په دې خبره کې متحیر و چې امیر ابو عبیده او د مسلمانانو سپاره سرتیرې ورته راورسېدل. ابو عبیده وکتل چې خالد بن ولید ناس او په مشرکانو پسې د شغله لوري نه ده تللی. ابو عبیده ورته وویل ای ابو سلیمانه د مسلمانانو پر بری او د کفارو پر شکست دی، خدای لره حمد وي. خالد بن ولید وویل امیره په دې پوه شه چې د دښمن لښکر خدای مات کړ، خو د دې خوښۍ تر شا یوه بده پیښه هم وشوه. ابو عبیده ورته وویل هغه څنګه؟ خالد ورته وویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم له ملګرو څخه 40 کسان راڅخه ورک دي چې زبیر بن عوام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترې زوی، فضل بن عباس او داسې نور. خالد بن ولید یو ورته وشمیرل او 40 تنه یې ورته پوره کړل. ابو عبیده وویل انا لله و انا الیه راجعون وویل او خالد بن ولید ته وویل دا خبره یقینا هم د تاسف وړ دی او مسلمانان هلاک شول. سلامه بن الاحوص السلمي وویل د جګړې پر ډګر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابهو لټه وکړه، که مو پیدا کړل ښه ترښه، که نه اسیران شوي دي یا په غلیم پسې تللي دي. تیارې خپله خیمه اچولې ده. ابو عبیده پیلوزی راوغوښت، اور یې بل کړ. د جګړې پر ډګر یې وژل شوي اشخاص یو وپلټئ. د نصراني عربانو 15,000 تنه جنګیالي وژل شوي وو چې 2 پکې د دوی سرداران رفعه بن مطعم الغساني او شداد بن اوس وو. د اسلامي سرتیرو 10 تنه یې وموندل. ابو عبیده وویل زما په فکر ځینې صحابه به په دښمن پسې تللي وي. ابو عبیده له خدای جل جلاله دعا وغوښتله او ویل خدایه ته عاجل فتح راکړې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تره زوی زبیر بن عوام او د نوموړي د تره په زوی فضل بن عباس مو مز زړه شینې کوي. وروسته ابو عبیده وویل ای د مسلمانانو ډلې څوک زما پلوي کوي چې د صحابهو خبر واخلو، ستاسو اجر بر پر خدای جل جلاله ده. د نوموړي وینا ته اول ځل خالد بن ولید لبیک ووایه. امیر ابو عبیده ورته وویل ای ابو سلیمانه ته مزه له تیر جنگ څخه ډیر ستړی. خالد بن ولید وویل قسم په خدای جل جلاله که له ما پرته بل څوک ورپسې ولاړ شي. وروسته یې خپل لاس پرېښود او د جازم بن جبیر بن عدي پر اس سپور شو. د مسلمانانو یوه ډله ورسره شوه
او د دښمن په لټه پسې لږ چې وړاندې ولاړل خالد بن ولید د تکبیر او تهلیل چغې واورېدې. د ده ملګرو هم ځوابي تکبیرونه وویل. ورک مسلمانان په داسې ډول د خالد بن ولید ډلې ته ورښکاره شول چې په سر کې زبیر بن عوام، فضل بن عباس، هشیم او میرقال روانو. راوی وای خالد بن ولید چې کله دوی ته وکتل ډیر خوشحاله شو، سلام یې ورباندې واچاوه او رغبړې ورته وکړ. خالد بن ولید فضل بن عباس ته ویل ای د محمد صلی الله علیه وسلم د تره زویه، تاسو څه کول او چیرته واست؟ نو مړی ورته وویل ای ابو سلیمانه، خدای جل جلاله مشرکانو ته شکست ور په برخه کړ. موږ له شا ورپسې ولاړو، څو ملګري مو اسیران شوي وو. موږ هیله درلوده چې لا خلاص به یې کړو، خو هغه مو ونه لیدل او دا مو باور شو چې هغه به حتما شهیدان یا اسیران شوي وي. خالد بن ولید ورته وویل موږ د جګړې پر ډګر له 10 تنو شهیدانو پرته بل شهید ونه موند. موږ شل یو، تاسو 25 یاست، 15 تنه حتما اسیران شوي دي. په اسیرانو کې رافع بن عمیره، ربیعه بن عامر، ضرار بن ازور، عاصم بن عمر، یزید بن ابي سفیان. دا خبرې پر مسلمانانو ډیر زور وکړ. امیر ابو عبیده ته ورغلل. نو مولوی چې کله فضل بن عباس، زبیر بن عوام، میرقال او هشم ولیدل چې روغ رمټ راستانه شوي او په دې سره فتح ډیر خوشحاله دي، د خدای جل جلاله ته د شکر سجده کېښوده. خالد بن ولید ویل ای مسلمانانو، ما خپل ټول وس وکړ چې د خدای جل جلاله په لار کې ځان شهید کړم، خو خدای جل جلاله شهادت را نصیب نه کړ. څوک چې شهیدان شول د هغوی اجل راغلی و، او کوم ملګري چې اسیران دي د هغوی خلاصون که خدای جل جلاله کول زما پر غاړه ده. راوی وایي اسلامي جنګیالیانو شپه ډېره په خوښۍ سره تېره کړه او رومیان د خپل دفاعي قوت د شکست له امله په ژړا وو. امام واقدي وایي ما ته هغه چا حدیث بیان کړ چې زه یې په خبره ډېر باور یم. هغه وایي کله چې امیر ابو عبیده ولیدل چې رومیان د دوی مقابلې ته ټول سره یو شوي، حضرت عمر بن خطاب ته یې داسې لیک واستاوه: بسم الله الرحمن الرحیم. و عمر بن خطاب ته د ابو عبیده عامر بن جراح له لورې السلام علیکم. زه تر هر څه وړاندې د خدای جل جلاله حمد وایم چې شریک او ساری نه لري او د ده پر پیغمبر درود وایم. و بعد د روم سپی حیرقل زمونږ مقابلې ته هر هغه څوک راپارولي او راوستلي چې د صلیب عقیده مند دي. دوی په دومره زیات تعداد کې راغلي لکه ملخان. مونږ له رمات او خولان سره نږدې په یرموک کې اړولي دي. د دښمن ځواک له تابعینو پرته 9 لکه ده. د نصراني عربانو لخم، جزام او غسان 80,000 فوزي پر اوله دسته کې په عملي میدان کې کېل دی. تر هر چا لومړی جبله بن ایهم له 80,000 تنو سره زمونږ مقابلې ته راوړاندې شو. مونږ 80 تنه مقابلې ته ورغلي وو. الله جل جلاله مشرکین زمونږ په لاسونو مات کړل. ترجمه او نه ده مرسته مګر له الله جل جلاله چې غالب، قوي، ښه حکمت والا ده. زمونږ 10 ملګري په شهادت ورسېدل چې یو یې جعفر بن مسیب، نوفل بن ورقه، قیس بن عامر، سلمہ بن سلامه الخزرجي او داسې نور. 15 کسه مو اسیران شول لکه رافع بن عمیره الطایی، ربیعه بن عمیر، ضرار بن عاصم بن عمر، یزید بن ابي سفیان. مونږ اوس د جګړې په درشل کې یو. د مسلمانانو له حاله مه غافله کېږه او سرتیر مسلمانان مو مرستې ته راولېږه. مونږ له خدای جل جلاله څخه غواړو چې الله جل جلاله مونږ او اسلام ته برای ورکړي. والسلام علیک وعلى جمیع المسلمین. عبدالله بن قرط الازدي ته یې وسپاری او امر یې ورته وکړ چې مدینې ته ولاړ شي. عبدالله بن قرط وایي زه له یرموک څخه جمعې په ورځ ماښام پر 10 بجې روان شوم. د لوی اختر 12مه ورځ او سپینه سپوږمۍ وه. د ورځې پر 15 بجې هلته په داسې حال کې ورسېدم چې مسجد له خلکو ډک و. اوښه مې د باب جبریل پر وړاندې چوک کړه. روضې ته راغلم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق ته مې سلام وکړ. 2 رکعات لمونځ مې ادا کړ. لیک مې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وغوړاوه. مسلمانانو چې کله لیک ولیدی شور او غوغا یې جوړه کړه. زه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ور وړاندې شوم. لاس مې ورمچ کړ. سلام مې ورته وکړ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې لیک پرانست بڼه یې زیړه شوه او ویې ویل انا لله و انا الیه راجعون. حضرت عثمان، علی، عباس، عبدالرحمن بن عوف، سلعه او نور صحابه ورته وویل
ای امیر المؤمنین په دې لیک کې چې د مسلمانانو په اړه څه لیکل شوي پر هغه مو خبر کړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ شو، منبر ته وخوت، خلکو ته یې لیک ولوست. مسلمانانو چې کله د لیک متن واورېد د خپلو ملګرو پر حال یې ژړا وکړه او ډېر ژړېدونکی عبدالرحمن بن عوف و. نوموړي وویل ای امیر المؤمنین موږ و دوی ته ولېږه او که ته پخپله شام ته ولاړ شې د مسلمانانو شا به ډېره در باندې مضبوطه شي. زه یو د ځان او مال مالک یم، قسم په خدای جل جلاله که هغه له مسلمانانو څخه دریغ کړم. راوی وایي عمر بن خطاب چې کله د عبدالرحمن بن عوف خبرې واورېدې پر مجاهدینو یې د مسلمانانو زړه سوی ولید. عبدالله ته یې مخ ور واړاوه او ورته ویې ویل ای عبدالله د رومیانو مخکښان او امیران څوک وو؟ هغه ورته ویل 5 رومي جنرالان چې یو یې د هرقل د خور زوی قورین، بل دیرجان، قناطیر او جرجیر وو. دوی ټول د ماهان الارمني تر قمنده او صلیب لاندې وو او جبله بن ایهم له 600 تنو نصراني عربانو سره راغلی و. حضرت عمر رضی الله عنه انا لله و انا الیه راجعون او لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ووایه او ورپسې دا آیات ووایو يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ژباړه دوی د خلو په پوکیو سره د الله د رڼا مړ کول غواړي او د الله جل جلاله فیصله دا ده چې هغه خپله رڼا بشپړه خوره کړي که د کافرانو دا هر څومره بده ایسي هم. علی بن ابي طالب وویل تاسو په دې باید ډیر خوښ شئ. دا د خدای جل جلاله له لوري وستره نښه د نصرت د خدای جل جلاله په دې سره د خپلو بندګانو امتحان اخلي تر څو د دوی صبر او استقامت څرګند شي. څوک چې په دې پیښه کې محکم وخیږي هغه له صابرانو څخه ګڼي. تاسو په دې هم باید پوه شئ چې دا هغه پیښه ده چې د خدای جل جلاله رسول ماته ذکر کړي او تل تر تله به یاد پاته وي. دا یو هلاکونکې دایره وه. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه وفرمایل واوره دا دایره به پر چا وي؟ نوموړي ورته وویل ای تره دا دایره به پر هغه چا وي چې خدای جل جلاله نه مني او ولد ورته ثابته وي. تاسو د خدای جل جلاله په نصرت باندې باوري شئ. ورسې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل ای امیر المؤمنین. د صحابانو د ایمان داستان د یو ترسمې برخې محترم اوریدونکو ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه له موږ سره پاتې شئ. په الله مو سپارم. خدای مو مل سه. السلام علیکم.